دغه ویډیوګانې وړاندې نه وې لیدل شوي. شپږ ډیموکراټانو او 2 ریپبلیکنز قانوندانانو د یو کال د اوږد تفتیش نه وروستو په 8 جنوري 2021 د کانګرس د حملې مقدمه د خلکو وړاندې کېښودله. کوم خلکو چې په کانګرس حمله وکړه او بیا یې محاصره کړو دا د آئین دشمنانو چې د خلکو خوښه او د اقتدار د منتقلۍ عمل یې ودرول غوښتل او دوی دا هر څه د امریکا د صدر په ډاډ وکړه. د امریکا صدر د اقتدار د منتقلۍ عمل ودرول غوښتل چې د 220 کالو نه روان دی. د وایټ هاوس پرېښودونه یو هفته مخکې د هغه وخت صدر ډونالډ ټرمپ د دې حملې راپارولو په لړ کې د مواخذې سره مخ شو. کانګرس دغه تفتیش کوونکو قانوندانانو چې په سوونو مرکې او په زرګونو دستاویزات یې لیدلي وویل دوی به د ټرمپ پر ضد دغه مقدمه مخ په وړاندې بوځي چې هغه د صدارت ځان سره ساتلو دپاره د یو پرتشدده کودتا منصوبه جوړه کړې او عملي کړې وه. صدر ټرمپ دا خلک راوغوښتل، راټول یې کړل او حملې ته یې راوپارول. تاسو به په 8 جنوري د سازش د پلانونو خبرونه هم اوریدلې وي. هغه سازش چې زموږ په قانون کې ورته په زوره د امریکا د حکومت غورځولو سازش ویل کیږي. دغه لومبنۍ اورونه کې توجه په توندرو ډلو پراود بویز او اوت کیپرز باندې وه چې د 8 جنوري د حملو په تړاو کې د سازش کولو تورونه پې لګېدلي دي. فلمکار نیک کوسټیټ په هغه ورځ د دوی ډلو د فلمکارۍ په لړ کې خپل بیان ورکړو. ما دا هر څه ریکارډ کړل چې څنګه راغونډ خلک په مظاهره کوونکو، فساد خورونکو او بغاوت کوونکو کې بدل شول. زه د خلکو شمیرې، غصې او بې حرمتي حیرانه کړم. خو د کانګرس ځینې ریپبلیکنز د وړاندې نه وایي د دې تفتیش نتایج غیر قانوني دي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات سیاسي او کمترینه قانوني کمیټۍ ده. د دې د ریپبلیکن زورولو دپاره د مناسب عمل او د شخصي خلکو د سیاسي ویناګانو سرغړونه کړې. خو د کمیټۍ پلټنې کوونکي وایي په راتلونکي 4 نورو اورونو کې به دوی ثابته کړي چې ټرمپ د انتخاباتو نتایج بدلولو دپاره یو منظمه او مرحلهواره منصوبه جوړه کړې وه او په امریکا کې چې د منځنۍ مودې انتخابات کیدونکي دي نو د دې اورونې نتایج به مهمه وي. دا د عین واضح سرغړونه وه. زما په ګمان دغه سړو او ښځو قانون مات کړي او د الیکشن نتایج بدلولو کوشش کړي. که څه هم د 8 جنوري دغه کمیټې څه قانوني حیثیت نه لري خو د انصاف وزارت ته د مقدمې چلولو وړاندیز کولی شي. اوسه پورې په دې لړ کې 215 کسان ګرفتاره کړای شوي دي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.